افغان ټي وي چې کوم دی نو مهوش محب کاکا خیل صاحب د هغې چې کوم ستاسو کار زیار د هغې چې کوم خدمات دي هغې چې کوم کړي د هغې په ریکګنیشن کې د هغې په ستاینې په شکل کې چې کوم دی نو د ډاډګیرنې دپاره د ډاډ دپاره افغان ټي وي چې کوم دی نو د سالانه ایوارډ 2023 چې کوم تقریب شو هغې کې مهوش محب کاکا خیل صاحبې ته د هغې په خدماتو په بنا د هغې په خدماتو په اړه هغې ته د افغان ټلویزیون د طرف ریکګنیشن ایوارډ ورکړی دا راته وایي تاسو په ایوارډ کې موجود یئ خو چونکې هغه ایوارډ سرمني ډېره اوږده وي هغې کې مونږ تاثرات او موقع نه وه ورکړې نو تاسو د هغه ایکسپیرینس څنګه و تاسو هغه محفل خپله اټینډ کړی و د هغه دستور هم اټینډ کړې وه نو ستاسو په نظر کې دغه ستاسو ایکسپیرینس څنګه و پلیز ډېر زیات زما ښه ایکسپیرینس و او ما وکتل چې ډېر ادبي فیلډ هم خلک پکې موجود وو ما ته ډېر زیات ښه لګېدل ځکه چې څومره هم زیاتر اوارډز ورکړی کېږي نو لټریچر سایډ ته هغه کسانو ته دومره اوارډز نه ورکړی کېږي یا داسې کیټګریز وو پکې چې هغه کیټګریز نارملی چې نارمل چې څومره اوارډ شوز یا ما دومره نه دي کتلی ځکه چې ما ته بنت هوا اوارډ هم میلو شوی هلته ما دومره ونه کتل چې لټرري سایډ نه یا داسې سایډز هم پکې دوی کور کړي وو چې هغه ستاسو په ذهن کې نه وي چې ښه دا کسانو ته تاسو نو زما په خیال دی کې دا نو شوی چې تاسو اپلای وکړئ دې سیټ ته ما په خیال دی کې هغه کسان چوز شوي وو چې کوم ریل کې ډیزرف کوي نو ما ته ډېر ښه لګېدل چې تاسو هغه ډیزرونګ خلکو ته اواډز ورکړل او داسې خلک چې کوم ډفرنټ شعبو سره تعلق لري ایون ډېر ینګ ایج کې ما وکتل کلایمیټ چینج باندې یو ماشومې کار کو هغې ته اواډ ورکړی شو د هغې باره کې ما ته دومره معلومات نو چې لیټر آن ما وکتل نو ما وی چې ښه کوئی ینګ ایج کې هم څوک څه خدمات کوي لګیا دي ښه کار کوي نو افغان ټي وي هغه مې اپریشیټ کړي وو هغوی ته هم اواډز ورکړل نو دا زما ډېر ښه ایکسپیرینس و